چې څه نوی اعلان وکړو. نوی اعلان څه وکړو؟ خو یا به اوړه ګرانې یا به چینی ګرانې. د خدای کور روان که بل څه خو هغه له ورځي ده. ورپسې دا بله چیرړه وزیر اعظم چې دی د هغه بیان ته به څه په ریډیو کې او په ټلویزیون کې ورته نیغ ناست دي چې وزیر اعظم صاحب تقریر. بل هم لا څوک را مور لا وړی دی چې هغه به تقریر کوي یا د هغه به خبري. د دنیا د صدر یا د وزیر اعظم تقریر خو بدایي چې په دې تمه به چې چرته ویکنسی راووتې چې نوکري راته برابر شي، نو ویکنسو تمه مه کوئ، د ملک بیړه تباه ده. یا به چرته ارزاني عام د ملک بیړه تباه ده. خبره د هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کی چې کم کور به ابدالآباد د پاره تا سره وي، ابدالآباد، او هغه د جنت کور دی. اب صرف د خدای او د رسول تقریر تا په غوږی خودو او په هغه لار د روانېدو نبات کیږي کینی مونږ تبایو، زمونږ بیړی غر کده، خدای پراسته په منبر د پیغمبر ناستم چې د جنت بوی سره و نګورو. بوی مونږ ژوند فراډ دی، زمونږ ژوند دوکه ده، زمونږ ژوند بېایماني ده، زمونږ ژوند منافقت دی، مونږ بیړی غر کده. عزیزانو بل اوس مصیبت بل دی کنه. مصیبت دا دی چې مون قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام الله پیجندل نه دی. حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پیجندل نه دی. خبره د هغه چا سړی له خوند ورکوي چې وړاندې دغه شخصیت پیژندلی وي. په دومره خبره خو به پوهېږئ ماماګانو تاسو. یو خو د مخکې صف کې ټول بوډاګان کېنئ او زما په خبره نه پوهېږي. په دې زه ډېر خفه یم. نه دا خو خیر خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورئ او زما مخ کې کار نه دی. کار په خبره پوهېدو کې دی. هسې سر خوځوئ ما. کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نه و. نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوی نه نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی. درج د سملو له نزو وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو، افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو. تاسو ګورئ نن د کلرکانو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ تنخواه کمه ده. نن د لارو هړتال دی. هلکه څه چل دی؟ ریټ کم دی. نن د پلانو هړتال دی. څه چل دی؟ په دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوږونو ته را نغی چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لرې شوی نه تر هغې پورې به قلم ته نه لاس کوئ او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپک دی. تاسې چا کړي دي تر اوسه پورې؟ مونږ څه کوو؟ مونږ مولیان هم راپاڅي هلکه ده نه نه خدای به ښه کي، خدای به ښه کي، خدای به رو رو به کېږي. نو داسې یکدم چرته کې انا لله و کور وران شو، خلق مړ شو، بیړی غرقه شوه، قبرونو کې خپې ځوړندې. رو رو دینه پس په څه رو کې 40 کاله وشو چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کی. بارد کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا،
خدای پوهیږي او هغه خلق پوهیږي چې ته چا په لاس کې دا نظام دی او نه راولي. تاسو ته مې صرف دومره عرض دی چې زړه د خدای د مینې کور کول پکار دی. زړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی. نور ټولې مینې بس دی. دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس دا ټول دوکه ده چې مونږ د نفس پکې پراته یو. دوست څه ته وایي؟ دا دوستان